موږ سیاسي خپلواکۍ ترلاسه کړه امان الله خان. زه غواړم چې تر یو حده انتقادي برخورد ولرم د دغه تاریخي ملي پېښې سره او داسې څه پېښ شول، کومې ننګونې وې او کومې تېروتنې وې چې امان الله خان ونه سو کړای خپل تاج و تخت او هغه ریفورمونه چې دې جوړ کړي وو ډېر کلونو راهیسې هغه یې ونه سو کړای چې عملي یې کړي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغانستان خپلواکي لرله. افغانستان هیڅ وخت د استعمار لاندې نه و. درې جنګه تېر شوي په افغانستان کې، په لومړۍ جګړه کې، په دویمه جګړه کې د 1919 نه تر 20 پورې انګلیسان راغلل، یو څوک یې کېناوه هلته شاه شجاع، مګر ولس تابعیت ونه موند.